جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي د پاکستان ترهګر پوځ او د پاکستان ترهګرو استخباراتو په افغانستان کې یوه نوې لړۍ راپیل کړې ده یا د افغانستان خلاف یوه نوې دسیسه پیل کړې ده د دې دسیسې او دې نوې لړۍ په ترڅ کې دوی یوازې د تیر جمهوري نظام د پوځ اساکیر د ملي امنیت کارکونکي او د تیر جمهوري حکومت پخوانی چارواکي په نشه کوي دوی بریدونه ورباندې کوي دوی د هغوی ترور کوي او د دوی هڅه او کوشش دا دی چې د تیر جمهوري حکومت چارواکي پوځیان او د استخباراتو مامورین د طالبانو سره وجنګوي او هغوی ته دا وربښي چې ګواکې دا برید پر تاسو باندې طالبان کوي نو دا د دې هڅې تر ریښو پورې د افغانستان ملي امنیت رسېدلی دی دا اطلاعات ماته له بېلابېلو زاویو څخه راغلل له بېلابېلو اړخونو څخه ما دا معلومات ترلاسه کړل خو وروسته چې کله ما دا معلومات د ملي امنیت له ادارې سره پاخه کړل د هغوی سره مې کنفرم کړل نو دا موضوع مې له تاسو سره شریکه کړه د دې موضوع تر شا د تیر جمهوري نظام د ځینو پیاوړو پخوانیو چارواکو د لاس لرلو نشي نشانی لیدل شوي دي یا په بله معنا باندې ملي امنیت د افغانستان اوسنی ملي امنیت د استخباراتو ریاست و هغوی ته ګوته نیسي هغوی ځینې داسې دسیسې شنډې کړي دي او ځینو وژل شویو کسانو د دوسیو تر څېړنو وروسته و دې پایلې ته رسېدلي دي چې د دې موضوع تر شا د پاکستان استخبارات په لویه کې او په کور دننه د تیر جمهوري نظام ځینې کسان چې ځانونه د طالبانو مخالفین ګڼي هغوی شامل دي اوس لا هم وختي دی چې موږ دا موضوع افشا کړو یا پر دا د هغو چارواکو یا د هغې چې کړۍ نوم واخلو خو که زه دا نوم واخلم کې وانخلم د افغانستان اوسنی حکومت ښایي د اسنادو ثبوتونو سره دا شان راوباسي چې پلانکی خان د دې وژنو تر شا لاس لري یا پلانکی خان د خپلو اساکیرو د وژلو تر شا لاس لري په دې کې د پاکستان ګټه څه ده د پاکستان ګټه دا ده چې هغوی غواړي چې د تیر جمهوري نظام د ځینو کسانو نیتونه لا نور پر افغانستان پر اوسني حکومت باندې بند کړي او دوی هڅه وکړي چې هغه دروازې بندې کړي چې پر کومو دروازو باندې د تیر جمهوري نظام پیاوړي اساکیر یا د پوځ کمانډویان یا ځواکمن هغه کسان یا د پوځ تخنیکی کسان یا د ملي امنیت تخنیکی کسان بیرته ورځي د حکومت سره یوځای کیږي د دوی کوشش دا دی چې هغه دروازې بندې کړي او د هغو دروازو د بندولو لپاره دوی دا طریقه په کار اچولې ده چې ګواکې پر دغو کسانو باندې به بریدونه کیږي نو اوس دوه درې ډېرې مهمې خبرې دي یوه مهمه خبره خو دا ده چې دغو کسانو ته د احتیاط کولو سپارښتنه کیږي چې له د باندې څخه ورغلي وي بیرته په افغانستان کې ژوند کوي د حکومت په مهمو چوکیو یا د پوځ په مهمو چوکیو یا د استخباراتو په مهمو چوکیو کې پاتې شوي وي یا په لویه کې ټیکنیکل کسان وي یوه سپارښتنه دا ده دومه خبره دا ده دومه سپارښتنه د طالبانو اوسني حکومت ته ده چې د داسې کسانو د امنیت خاص خیال وساتي چې هغوی کدرونه دي ورغلي دي او په افغانستان کې د اوسني حکومت یا د سره کار کوي یا زړه ورته ښه کوي او یا هیڅ کار نه کوي افغانستان ته د ورتګ دپاره یې زړه ښه کړی دی خپل کور دی خپل وطن دی ورغلی دی دا دومه سپارښتنه ده او درېیمه سپارښتنه دا ده افشا یې کوي دا کړی یو اسمان په خدای که راونړېږي نوم یې واخلئ ما ته خو وایستی رسنیو ته راوځي نومونه یې واخلئ او هغه اسناد چې تاسو ته په لاس ته راغلي دي هغه راوباسئ د هغو 27 قضیو لیست خپور کړي چې هغوی د پاکستان د استخباراتو په غوښتنه زه په افغانستان کې چې هر څوک جګړه کوي زه د هغې ګوته د پاکستان استخباراتو ته ځکه نیسم چې په افغانستان کې 45 کاله دا ډرټي ګیم یا دا خیرنه جګړه چې دوی ورته وایي دا دوی کړې ده دا زه نه وایم دا مشرف ویلي دي دا زه نه وایم دا د دوی د دفاع وزیر دا اوس د خواجه ویلي دي او دا نورو خواجه آصف صاحب او نورو د دوی بېلابېلو چارواکو ویلي دا د دوی خبریالان وایي دا د دوی سیاسیون وایي چې دا جګړه ټوله دنیا وایي دا جګړه دوی په افغانستان کې کړې ده نو دوی دا نوې خیرنه جګړه پیل کړې ده موږ باید د افغانانو په توګه مخنیوی کوو هر افغان یې باید پر خپل ځای باندې مخنیوی وکړي هر افغان باید د تیر جمهوري نظام د هر ورغلي قدر د هر ورغلي عسکر د هر الته پاته عسکر د هر الته اشپز مامور باغوان د هر هغه کس د ژوندي ساتلو او د هغه د خوندي ساتلو هڅه وکړي ځکه دا کار بل څوک کوي تاواني پر طالبانو باندې دا د پاکستان بل گیم دی
او هغوی کوشش کوي چې په افغانستان کې یوه نوې جګړه راپیل کړي چې اسانه نه ده. افغانان اوس پوه شوي دي، اوس هغه دور نه دی چې افغانان به په ستاسو په خبرو باندې غولېدل. اوس افغانان ډېر هوښیاران دي، افغانان پوهېږي چې ازلي دښمن یې پاکستان دی او هره بلا چې افغانستان ته راځي پاکستان یې د راوستلو کوشش کوي. موږ به یې په ټولو په یو موټیتوب مخنیوی کوو. ژوند د یوه داسې افغانستان په هیله چې پر خپلو پښو ولاړ وي، آزاد وي، خپلواک وي، په تعلیم پوښلی وي او ټول افغانان یو بل ته داسې لاس ورکړي د یو بل ساتلو، د خوندي ساتلو، د عزت د ساتلو، د ننګې او پت د ساتلو ملاتړ وکړي. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. تر بلې لاندې ویډیو میرویس افغان پر لویه لاس پاري. آباد اوسئ.